دی یره خاندان کې بمپوز پریش خدا خیرات مونږ کو دا خلک بوې چې ګور مړې بینوا ولېګلو الګ ته خلکو ته او ګنه تخپل مړی ته فائدہ رسي نو مخ مروت لار سکی اول پښتانه خیرات کوي نو چې کوي نو بیا ټولو ته ځان خي چې ګور زه خو ګورې دونه غټ خیرات مې وکړو خو خیرات کې بیا چاته وای چاته نه وای خیرات کې سو اصول دي چې هر غریب مالدار به پکې کېنه دانه چې غریبانان ته منی کېو مالدارانو ته انویټیشن یې ولېږي اکم په لار لاروي تیریږي لکه په ګېټو درېږه څوک مه پرېږده خیرات خدای چې هر عام و خاص ورته پرېږده بیا خصوصا غریبانانو باندې وخوره نو په دې کې هم لګیا دي هغه مالدارانو ته به دعوتونه شوي غریبانان هغې ته به بلکل څه ورکوي نه دې ته خیرات نه وي دا مخ ملازئ نو الله دې معافي وکړي زمونږ غم خاده د رسمونو نه ډکې دي او خپل نه د هندوانو رسمونه هم راټینګ کړي دي او قرآن او سنت د خو رهنمایي اخلو نه عالم سره چېرته کینونه چې یاره مونږ له د نبي علیه السلام وګوره غم راغلی د غم طریقه څه ده دا خاده طریقه سره چې هغه مونږ ته وښیي خو مونږ رهنمایي نه لرو خپل د قام طور طریقې راته ښایسته دي ځکه خو مونږ وال خورو او کامیاب نه یو او که تا سره پیسې وي او کونی خو خلک به څه وي د دې یارې نه قرضونه رالی نو ته د قرضونو د وجې نه په خپل مور یا د پلار په غم باندې پوه نه شي ولې تا قرضونه راغستي خلکو ته خو به ځان ښیې که نه چې دا به خیرات کوم او دا به دومره لګوم نو دا ستا نه رسي هغه ته ثواب هسې ځان ستړی کې نو هغه کسان چې مړه کړی شي ستاسو نه ویذرون ازواجا او پرېږدي بیبیانې تربصنا انتظار به کوي بانفسهن په خپلو ځانونو باندې اربعة اشهر و عشرا څلور میاشتې 10 ورځې او فاذا بلغنا کله چې ورسېږي اجلهن خپلې نیټې ته یعنی مراد عدت تیر شي دا عدت پوره شي څلور میاشتې 10 ورځې د دې بیوا ښځې نو فلا جناح علیکم بس نشته ګناه په تاسو باندې دا درې ښځې اولیاء هغې ته یادوي فیما پاغس کې فعلنا چې کوي دا ښځې فی انفسهن په خپلو ځانونو باندې بالمعروف د عرف مطابق دارنګ د شرع مطابق کله د عدت نه بعد دا ښځه شرعي نکاح کوي نو پرېږدی او کېوله نکاح ډول سنگار کوي بیا جایز دی که د خاوند ګر نه مور کور پلار کور ته او ګر ته منتقل کېږي نو منتقلی کوي هغې نه بعد په تاسو بیا ګناه نشته خو عدت پورې دا به د خاوند کور کې عدت تیری او د دې پابندو لحاظ وکړي ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم دا 14 حکم دی د اصلاح د معاشرې دی ته وایي بیان د خطبه ویل کېږي نسبت توی کولو ته لکه موږ پښتانه چې ورته کویدن وایو او د واده پیغام خو دلته عام خطبه او کویدن مراد نه ده بلکې خطبه بالعدت مراد ده یوه ښځه ده هغه طلاق یافته ده طلاق کله ورکړی شوی دی او یا خاوند یې مړ شوی دی کونډه ده لکه دا مخکې ذکر شو نو د عدت دوران کې دې ته به پیغام د نکاح نه لګي دا ناجایز دی عدت دوران کې هغې سره نکاح کول هغې ته دا نکاح پیغام لګل دا ناجایز دی او بل شریعت کې په واده کې چې کوم شیزونه جایز دي نو آی کې یو دا خطبه هم ده خطبه څه ته وایي دی کویدن ته هغه مونږ چې ورته څوک ورته ګوړې ماتې وایي څوک ورته د واده خیر وایي مطلب آها و نه وشي که نه نو ها چې کله وشي چې آو دا فلانکې فلانکي له ورکړه نو دغه موقع باندې څه خواږه خوړل یو بل مبارکي ورکول دا صحیح دي یو پکې دام ده خو دې کې به هم رسمونه نه کې دا نه چې دا کویدن نه ته پوره واده جوړ کی دا یو غټ رسم اوس معاشره کې راغلی دی کویدن خلک داسې کوي لکه واده چې کوي پوره خلکو ته به ویناګانې کوي او شادي حال به دې لپاره بوک کوي کویدن ده نو هغې کې د رسم رواج دپاره که د وس کېږي او که نه خو بس وایي چې خلکو د ځان غټ ښکاره کړم چې ما خو داسې ځای کې کویدن وکړه وګوره داسې خلکو کې مې نسبت توی شو هغه مخ ملازه کوي دا رسمونه دي ښه
دارنګ په واده کې ولیمه دا سنت، نکاح دا نکام ساده طریقې سره، آی کې نکاح جمعات کې تړل غواړي چې ډېر خلک خبر شي، او په دغه موقع باندې څه خواږه پچا خوړل کې میټایي وي کې کجوري وي دا هم جایز دي، خو نور رسمونه نه. نن سبا نکاحونه هم بلا غټ رسمونه جوړ شوي دي، نکاح به هم شادي حال کې بیل کوي، ایله به بیل خلک را غواړي د هغې بیل فنکشني، اسې فضولیات او فضول خرچي به کوي لګیایي. نو زموږ معاشره کې دا رسمونه ډېر شوي دي. خاخه د کویدن په موقع باندې نور ډېر رسمونه پښتنو کې، یو رسم چې کله کویدن نسبت دوی شي نو یو بل له به کپړې اخلي، دی خاندان والا غیله او هغې دیله، نو زه څه ګفټ تحفه والا وړه غوندې خدا نه چورګه دی مامي ده او دی چاچي ده او دی فلانکې د ټولو له واخلي، نو هغه دواړو طرفینو نه پوره فضول خرچانې شروع وي. وره دوی داسې واغسل مونږ بوله داسې اخلو، اورګه فلانکې مونږ سره کویدن کې مونږ راغوستي او مونږ له یې دا راکړي وو هغه مونږ هم له دا به ورکوو. داسې نه کوي چې یاره په ساده طریقې سره به وکړو، بس په دې جنۍ کور بنډن نه اچو مونږ به هم بنډن نه اخلو، ساده طریقې سره بس نسبت توی شو. دا نه چې ته پوره دغسې غټ غټ رسمونه وچلی. ښه یو ګوټ رسم دی په دې کې. ګوټ څه ته وایي؟ پښتانه ورته ګوټ وایي. د کویدن کې یا نکاح کې چې کله نکاح تړلی کېږي نو په دې موقع باندې سپی به د خلکو پخ کړي نو او هغې کې کجوري مجوره اچولي خواږه او یو دومره ګیلاس غوندې به یې کتلي یا پیالې به یو دومره پی به پکې اچولي او تاله به یې درکوي، خواص یې نه درکوي، پیسې به ورکوي او بیا یو کس پکې ګرځي کاپې ګرځوي. دا اوس د شرم مقام دی او دا څومره بد رسم دی چې لکه ته کس نه پیسې اخلي او بیا کاپې کې لیکي. دا څه دپاره لیکي؟ ما یو کس ته وی یو نکاح لتلی ما ورته دا څه کې لکه ما دا څه له لیکي؟ وی دا چې مونږ ته یاد دي بیا که نه چې د دومره پیسې راکړئ د دومره راکړئ، سبا که په دې سره راشي نو مونږ یې ورسره کوو. نو مې دا خو بدل شو که نه، ته په بدل باندې کار کې دا خو ناجایز دی، قرآن نه خلاف دی. دا په بدل به کار ښېګړه چا سر نه کوي چې د ما سره داسې کړي زه به مو سره دومره کوم. آی ما غر کې مې دا خو رسم دی، تاسو لګیا رسمونه کوئ. نو مې منع کړله په هغې نکاح کې، ما ورته دا کیسې به نه کوې، بس پرېږده که چاله څه ورکیم څه چای مې پسکې خو اوس که پیزا د نکاح او دا کویدن موقع ده، خو دا نه چې دومره ګوټ پی ورکې ورته 3000 او 2000 روپۍ راکړه. په دې کې غریبانان هم ناست دي، د یو غریب به وس نه کېږي. اوس ته لګیا د کاپې کې نومونه لیکي او د یو نه یې دونه پی ورکړل او شا به دونه پیسې راکړه او هغه ولیکي اوس بل غریب دی هغه سره پیسې نشته، هغه غریب صدر نه کړي او به شرمېږي ټولو مخکې. دا څومره بد رسم دی، دا ته څه لګیا یې کې؟ نو زموږ پښتانه لګیا یې د رسمونو کې انوال. اوس دا رسم په شریعت کې نشته، نه چېرته د دین یو عمل دی، خو بس دوی رئیس دی او کوي یې لګیا دی. نو دا شرم لا بیل شرم دی چې نومونه هم لیکي او په دې کې ډېر رشته دارانو کې غریب خلک وي هغې وس نه کېږي او هغې هم د ناچارۍ نه چا نه قرض والي وری کړي وله. دا څومره تکلیف تا غریب له ورکړه. نو دوی په دې نه دي خو بس رسم به کوي او دا به لازمي کوي. نو دا د ګوټ رسم دی ته وایي. ګوټ څه ته وایي؟ چې مطلب یو ګوټ پی دی ډېر پی نه، یو ګوټي بس ښه که نه بس کې او دونه غټې پیسې به ورکې. رسمونه ټول هندواني رسمونه دي او د اسلام دا نشته. خبره دا ده د رسمونو زموږ دین دا ټول لګیا دی د دینداري د خلکو ناخوا کړه او صرف د قام قبیله طریقې دوی کې روانې دي او دا خلک په دې ډېر سخت ګناهګارېږي او دا رسمونه چې کله په غم خادی کې وکړي نو بیا وروسته دوی ته ډېر مشکل جوړ شي. که خادی کې وکړي نو کور یې نه سمیږي، که غم کې وکړي نو ټول عمر پریشان وي، بیا چاته هم د قرضونه نه خلاصېږي. شریعت ډېر سمپل طریقه ده. وګوره کویدن نسبت توی کول دي آسان طریقې سره وکړه. بس د دوو الګ جینۍ خبره پخه شوه، دواړه خاندانونو والا کېنه یو بل سره خیر دی که میټایي خورئ که څه خواږه چای مې اوس کې و ټیک شو.
خو نور اخوا مزه چورګه دیله بغټ رسم کو ګوټ رسم بکو دا کپڑی دی او دا دی او دا غدي دا نه بس چې کله نکاح ساده طریقې سره بیا ولیمه کده وس کېدو څومره خلکو له ورکول شوره کا دینه اخوا دا باراتو دا جنجو دا مندیانو دا خپیارتو خپیتنګا او دا شیزونه نشته په اسلام کې خکنه دی بلګي دا اومه پکې چاره واستي دا اومه ستوي خو مطلب دا چې دا ډېر رسمونه دي چې هغه اسلام کې نشته او دوی څه کړي دي ځان راځي کړي دو که یو داسې عمل پکې لکه د قرآن ټکی شي یو خو ته خطا شي او چې ته قرآن او حدیث دا وایي یاره بس خیر دی کنه دا خو خوشحالي اوله خوشحالي ده لږ ډېر خو به سکو کنه او کله وایي د آخري خوشحالي ده لږ ډېر خو به سکو کنه بیا خو بله لږ نشته به دا خو آخري هلک دی کله به وایي پیلنی دی کله به وایي منځنی دی او کله به وایي آخري دی په دې دی کې ټول رسمونه وکړي خبره دا دی چې ته به د الله او رسول طریقې د ګورې ښه نو شریعت کې چې څه جایز یې وکې او دا ګوره د عالم هغه حق دی چې دی به د معاشرې په غلطو رسمونو باندې رد کوي شرع قود رسم مفتی کې علامه شامی رحمه الله لیکلی دي من جاهل باهل زمانی فهو جاهل کم عالم چې د زمانه د حالاتو نه خبري دا جاهل دی ناپوه دی زمانه کې ستا په دور کې چې کوم رسمونه دي نو ته هغه رد کې قرآن رد کړی دي د قرآن رد رسوماتو مکمل یو مضمون چلی نو ته به په دې باندې رد کې او دا زموږ پښتنو کې بیا سي ودا اختر وړو خور لور لا اے خور لور به اختر کې یو څو شیزونه والی وړي به ور کرا او چې کوم غاصل حق ته جیداد کې حق پښتون ته ورک کړ نه جیدا خو بس دې کې نه ما نه خور به را ته معاف کی خیر دی یا وي چپ شاغه ته مو آیا او زمونږ یې سکه با راو دانګي نو کوم چې اصل حق ته نه ورکي او ودا چوری ول وړو دا ول اختری وړو دا ول شو قدر وړو نو پښتانه داسي وای کړه دا حقونه نه دي حق اصل دار چې ستا په جیداد کې دا غي صدا ورکواله پښتون وای نه دا خو نور کو اصل حق نه ورکی په دې ځان بچ کړي چې موږ د لور خور ډېر حق ادا کوو چوری سه حق دی چوری خو رسمه ته جوړ کړي دام سه دغه نه دی یو خوراک ته بس ټیک شو ته وړي خو خاص کې بینا دارنګ شو قدر ودا موږ اختر وړو شو قدر وړو دا څه بکی نو هغه چې اصل حق ته ولا نه ورکی او په دې ځان خلاص کړي دی وګوره دلته دا چې کومه مسله بیانې کی د خطبه دا دغه خزي چې طلاق یافته د عدت کې ناسته ده یا خاوند دې مړ دی او عدت شروع دی نو په دې دوران کې ودیتا د نکاح پیغام بنلېږي دا ناجایز دی د مګنه پیغام دغه سلور صورتونه دي دو جایز دي او دو ناجایز دي کم چې جایز دی هغه دا چې اشاره کې خبر او کارو سویات کې راځي چېرې زما د نکاح اراده ده او دویم جایز دا دی چې زړه کې پټه دا خبره وساته په صریح الفاظو دا مو آیا عدت دوران کې خزي سره با دا نسبت نه توې کې او چې کله په یو کلی کې کونډه خزي نو ټول کون سړی ته خبري او یو ویزه په کوم بل ویزه په کوم ای ډېر خبري نو زړه کې پټ ساتلې شو خو کلو به نه وي دو چې کوم ناجایز صورتونه دي تاسو را روان دي یو دا چې پټه واده بو سر نه کې چې ګوره ورشي خزله په عدت کې ولا ورشي وته ګوره پام کو بل چا سره نکاحونه کې زبر سره کوما دا ناجایز واده ده دویم پیغام دا دنکا ورته ملي د عدت دوران کې ځکه عدت دوران کې پیغام لګل سدي دا من دي اوس ګوره یاد تا ولا جنا علیکم نشته ګنا پتا سبحانه فیما پاغس کې عرستم چې تاسو اشاره کوي به په دې سره من خدمت النساء د پاره د غستنو د خزو د پاره د نسبت تو کولو د خزو په دې ګنا نشته چې اشاره کوي خبره کوي چې ر نکاح ته اراده ده او اکننتم یا تاسو پټ ساته دا خبره فی انفسکم په خپل زلونو کې یا ځل کې پټ اراده لري صریح الفاظ نه وي ځل کې وي چې بس زه خو نکاح کوم دې سره او چاته په ظاهر نی ویل نه خزیدا نو دا جایز دي او علم الله عالم دی انکم ستذکرونهن چې یقینا تاسو به خامخ یادوي دا خزي الله ته پته و چې تاسو به دا خزي یادوي
ولکن لا تواعدوهن لیکن تاسو وعده مکوئ دوی سره سرن پټي دا من دي ګوره پټي وعده بنکې الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا چې تاسو وایي هغه وینا معروفا د شریعت مطابق خو وینا ورته کولی شي داسې چې وعده پټي مکوا او عام خبره کولی شي او بل ولا تعظیم قصد او اراده مکوئ عقدة النکاح د غټه د نکاح بل پیغام د نکاح د عدت دوران کې نه لګي قصد او اراده بسړی نه کوي د چا په اختیار کې چې غټه د نکاح ده نو قسم کوي د غټه د نکاح حتی یبلو الکتاب او تر دې چې ورسیږي د عدت اجله خپل انتها ته عدت نی ختم شوی نو قصد او اراده د نکاح ونه کې او عالمو پوښه ان الله بشک الله یعلم پویږي ما پاغه سبانه فی انفسکم جستاس په نفسونو زلونو کې دي نفاحذروه بزان بچ کې د دینه د الله او د رسول خلاف نه الله ستاسو په نیت پوي دی چې په نیت کې مسری زړه کې مسری ور الله د خلاف مکه فاذرو دین او یریږي او عالم پوښ ان الله بشک الله غفور بخون کې دی او حلیم صبرناک ذات الله خو بخنه کوي که مخکې دا ګناه کوتای کړي توبه وباسه حلیم دی الله ګوره خلکو ته صبر کوي بردبار دی نو دینه غلطه فائدہ ماله دیزه پوری دا سورلسم حکم او بیان د خدوی واخ دا اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم اللهم بارک علی محمد و علی کما بارکت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید اللهم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللهم اسنا عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله سمرا ملګری دي درس قران تناستي ټول یا الله په دې عمل توفیق ورکي د دې بدله سمره دنیا آخرت کې ورکي بیماران سمره دي الله صحت ولا ورکي چا څه پریشانې دي الله پریشانې وته حل کړي الله ته مونږ راضي شي قران سره زموږ د زړه دغه سیو لګي دې باندې د عمل توفیق راکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله عليه وسلم